ګټه بچو کی تاوان پکور کی ګټه بچو کی تاوان پکور کی سړی چې اوسي د ارمان پکور کی ډېر ښه او بهر په پوزه باندې مچ نه پرېږدي بهر په پوزه باندې مچ نه پرېږدي ښځې ته وایي ښه قربان پکور کی بهر په پوزه باندې مچ نه پرېږدي ښځې ته وایي ښه قربان پکور کی او غریبه مور ورته اوس هیڅ نه ښکاري غریبه مور ورته اوس هیڅ نه ښکاري غریبه مور ورته اوس هیڅ نه ښکاري چې شونډه شنه شوه د یو ځوان په کور کې غریبه مور ورته اوس هیڅ نه ښکاري چې شونډه شنه شوه د یو ځوان په کور کې او سړي له دا پیغور هم بس دی اشنا سړي له دا پیغور هم بس دی اشنا چې پردې ښکاري ورته ځان په کور په ګل باندې وناسته خو لولکه یریده په ګل باندې وناسته خو لولکه یریده کتلې دې حالاتو ته نو ځکه یریده په ګل باندې وناسته خو لولکه یریده کتلې دې حالاتو ته نو ځکه یریده او د امن پیغمبره وه مینه وه په مینه د امن پیغمبره وه مینه وه په مینه مرغۍ وه خامخا به د ټوپکه یېرېده د امن پیغمبره وه مینه وه په مینه مرغۍ وه خامخا به د ټوپکه یېرېده او اعتبارې په هر چا باندې بایللې وکاله کې ادباري په هر چا باندې بایللې وکاله کې خارو د خپل چینار د خاطره کوي ادباري په هر چا باندې بایللې وکاله کې خارو د خپل چینار د خاطره کوي ردا او بس دومره ورته پته وا سړی خار کې ورکیږي بس دومره ورته پته وا سړی خار کې ورکیږي لمنې ونیولې د چا کلکه یریدا بس دومره ورته پته وه سړی خار کې ورکیږي لمنې ونیولې د چا کلکه یریدا او صدر صاحب د حسن لطافت یې کثافت کې ککړ نشي د حسن لطافت یې کثافت کې ککړ نشي خارونو تراتلله خو نازکه یریدا د حسن لطافت یې کثافت کې ککړ نشي خارونو تراتلله خو نازکه یریدا خبره خو خبره وي وړه وي او کلویه خبره خو خبره وي وړه وي او کلویه خبره یې کوله او بېشکه یریدا او شریفه نن سترګو کې بلها سوالونه پټو شریفه نن سترګو کې بلها سوالونه پټو پلاس کې نیولې وه نینځکه یریدا